ملګرو دغه زما خوراکي توکي راورسېده او دغه شی د خوراک زه تاسو ته په ویډیو کې نه راخلم په دې چې بعضې ملګري شته دي که زمونږ ویکټور هم راورسېد دغه ځوان دی یحیی څنګه یې ستړی مه شي جوړ یې په خیر څنګه دی ناوخته که زه ویده وم دورې به وهو او تاسو سره بیزي نندارې کوئ زمونږ ویکټور یې راورسېدی او دغه یوازینی د کلیوال دوکان دی چې آنلاین یې لیږي دا فکر کوم د کلیوال فکر نه چې پیژنو چې دا د عبدالواسع کلیوال جوړ بخیر ملګرو خدای دې ټول روغ او جوړ اوسئ د صحت عافیت جامې پر غاړه ولرئ تاسو ورور حنیف الله حق یم او را سره ګورئ نظر آباد بازار ملګرو باسط هم زنګ والی دی چې باسط باندې انرژي راولېږي د ویکټور انرژي غوښتنه ترې کړې ده چې ویکټور موږ ته کله رارسېږي تر هغې پورې به موږ دلته چکر ووهو دورې به وهو او تاسو سره بیزي نندارې کوئ نو ملګرو د کلي ژوند خو دغسې ژوند دی چې چېرته د اوبو شوري په دغې لښتې کې ښایسته یخې او سپینې اوبه روانې دي او دغه بیا تاسو اورئ نو ملګرو تاسو دغه غږ مو اورېدو چې ښایسته خوندور غږ لري او دغه چې دی زموږ د ناستې ځای دی بزر اوس هم ولاړ دی هملته او دا زموږ د ناستې ځای دلته موږ پکې کله ډډه چې اوبېدل د اوبو شور چې کله راځي که نو دېسې پورې دونه فاصله نه لري سره فاصله ډېره لږه ده تقریبا 1 متر خبره ده نو په دغه ځای کې د اوبو نه خوند اخیستل دا یو ډېر زبردست کار دی کوشش کوئ هر کله چې کور کې یوازې پاتې کېږئ یا ملګري سره نه یا انډیوالان سره نه نو کوشش کوئ دغسې یو ساحې ته چکر دپاره وځئ نو موږ چې دلته راغلي یو یوازینی مطلب هم دغه دی چې هغه کوم روزګار وخت زموږ تېرېږي په بازار کې یا د بل چا په باره کې سوچ وکړو که نه نو همدغه لپاره ما وغوښتو چې زه یو ولاګ برابر کړم تر څو داسې زما ذهن بدلې پکې نو دا وګورئ ابوذر همداسې ونې پر نښتی دی څه کې هلکه ونه ماتې که ځان ماتې نو که هغه ونه ماتوي کار څه کوي هغه خپل کار دی نو ملګرو مازدیګري ټیم کې چې کله سړی چکر ته راځي پټو ته راځي او شین علاقې ته راځي نو دې سره د سترګو نظر هم تېزېږي ورسره بل دغه د نظر آباد هوا تاسو ګورئ چې ښایسته یخ هوا ده نو دغه هوا نه خوند اخیستل نو هغه بیا ډېر یو عجیبه خوند لري نو ملګرو دغه دی جنجل هم په رسېدو دي دا هغه مردار بوټی دی که نه دا دی خدای نه راخېږي که دا راوخېږي نو دستي وړی پنګ راوړي او دغه جوار دي په جوارو کې موږ سره تقریبا 2 قسمه جوار دي چې هغه دوی ما پېژندلي دي خو بل یې نه پېژنم په هغې د هغې د نګاه نه یو دا جوار دی چې دغه ورته جوار ویل کېږي خو مګر هم جوار نه نیسي دا یو بیا دغه نور ماډل دي چې اکثره په پنجاب علاقه کې په کوزي پښتونخوا کې دی پنجاب علاقه کې هلته به ډېر زیات کېږي موږ به خپله هم تلو الله دې معافي کړي که نه ملګري راسره به انډیوالان به راسره نو په جوارو به ور دننه شو او دا توقې مو ترې راماتولې چې کله مو دا رامات او بیا به مو اور کې سره کړه او دغه مالګه هم پکې وشیندې او رقم ته ناشنا خوند کوو که تاسو چې د کړي د خپل یارانو سره دوستانو سره ملګرو انډیوالانو سره نو لازمي سره په کمنټ کې ولیکئ په دې دغه ځواني او دغه دور چې دی که نه همیشه نه کله وي نو دغه جوار به چې کله موږ وخوړه او بیا موږ اکثره په کوم ټیم وتلو کله چې به باران و هوا به یخ وه نو هغې وخت کې به ډېر تلو نو لکه څرنګه ملګرو چې کله م دا جوار رامات کړه هو به م خوړه نو بیا به مې کور کې یو بل ته ملګرو ته حال ویلی چې داسې کار به وکړې چې کور کې به چاته حال نه وایي خپل سره پرېکړه به وکړه دې دپاره که نه چې بیا موږ باندې پلار پکار دی او مشرونه خو که پلار به یې کور کې نه وي که نه نو مشر ورور لازمي نو که د چا مشر ورور وي هغه دې په کمنټ کې وکړي چې الحمدلله که د چا پلار ژوندی الله دې ته ژوندی لري که د چا مړه نو الله دې هغه ته د زړه صبر وکړي او جنتونه دې ورکړي نو ملګرو موږ هر مازدیګر دلته راځو پټو ته او نن راغلی وم ما وغوښتل چې تاسو لپاره یو سپیشل ویډیو برابره کړم په دغه ځای کې د خپل د کلي په باره کې تاسو ټول معلومات درکړم نو دا چې مازدیګری ټیم دی او هر سړی راځي دې پټو ته او دې خوند اخلي نو اکثره وخت کوشش کوئ چې راځئ نو ځان سره د خوراک دپاره څه راوړئ په دې چې بیا کله اوزګار ناست نو زړه تنګېږي پکې چې زړه تنګ شي بیا خوند نه کوي نو دغه ورور مې ورڅه ولیده ډېر ورخطا دی اندر دی چې برو یې زه په مرض پوه شوم څه خبره خو شته لکه که ته د ویکټور دپاره بر کې که نه برو کې که نه نو سړی خو نشته ویکټور خو نشته دی نو تا ولې برو وکړو ته خپل ورزش ماته ښیې والا چې د ویکټور د کتو دپاره نه دومره اوس ورخطا یم چې کله به راسي نو ملګرو دغه شولې د دپاره چې دي که نه دا چې د چا چې په ولایتونو کې کېږي که نه موږ ته په کمنټ کې نومونه حتمن ولیکئ دا اوس ګورئ ملګرو دې جنې ته اوبه را روانې دي سیده په دغې لاره او دې پټي ده مالک یې نشته دی او پټۍ اوبه کېږي هغه خلک وایي که نه څوک چې چاله چې خدای ورکوي ورته نه وایي چې د چا زوی دا اوس ګوره مالک به ودي او پټي ته په خپله اوبه روان دي مګر هم هلته ګوره بند یې اچولی دی پول یې هم اچولی دا ټوټې یې پېښې دي خو بیا مو ته اوبه هغې غاړې نه را روانې دي خو زه خیر دی خپل قسمت دی انډیواله او دغه اوبه چې دي دا ډایرکټ دغه نه راځي داسې دا لښتی هم سیده تللی هغې لاس ته
مکمل د نیر نه راځي دا اوبه. د ملګرو دغه زما وایي اوس تاسو ته ماته ګډ ویلاک چې خدای دې کې په جګو سترګو او په زړه د مینې نه د قدردانۍ نه او د غټې حوصلې نه تاسو راته په اوریجنل او ټریډینګ ولاګ باندې بدل کړئ راته. نو ملګرو دغه یوټیوب چې دی که نه دا خو یو غټ سفر دی او دغه سفر بغیر له تاسو نه زه نشم سرته رسولی. نو په دغه سفر کې زه تاسو نه پوره ملتیا غواړم او ستاسو د ملتیا په تمه یم. که چېرته تاسو ما سره یو قدم رامخکې شئ کېدای شي زه 2 قدم مخکې شم. که چېرته تاسو ما سپورټ کړئ انشاءالله نه دی که نه په د افغانستان په سطحه کې به لومړنی ولاګر به زه یم تر څو زه وځلېږم په دې دنیا کې چې هر سړی وایي حنیف الله دی د افغانستان نه یو بیسټ ولاګر دی. نن چې دغه انډیا والا کوم ولاګران دي که نه سورج جوزف شو ننګیت شو زه بعضې اکثره ګورم که هغوی ډېر ولې وایرل دي خو دوی هغه یو بل ته مینه ورکوي. که چېرته ته ما سپورټ کړې انشاءالله که نه زما ته ښایسته کومنټ وکړي زما ویډیو چینل سبسکرایب کړي او ویډیو مې شیر کړي ملګرو سره او ځان سره سب هم کړي نو په دغه زه خوشحالېږم. نو ته چې کله زما ویډیو لایک کړې کومنټ کړې شیر کړې نو ما ته دلته میسج راځي ماته یو نوټیفیکیشن ماته راځي زه پوهېږم چې که هغه هر څوک وي نو نوم یې ماته راځي او زه کولی شم هغې سره هم مرسته وکړم په دې راتلونکي ولاګونو کې. نو لکه څرنګه ملګرو تاسو ګورئ هغلته یو ځوان را روان دی زه کوم که تاسو ته چې د ښکاره شي که نه نو دغه دی ګوره لاس کې سامان یې د ویکټوري شاید چې دا زمونږ دي خو داسې راته ښکاري دا غټه په خلطه غټه غوندې ده داسې ماته ښکاري چې دا نه وي خو زه خیر کیمرا اوس الټرا نه شته دی که خدای راکړه نو زه به تاسو پوره ګورم. نو ملګرو زمونږ ویکټور را رسېږي او دا خبرې چې څومره تاسو سره کوم ماته غوره خوند راکوي په دې چې یوازینی ملګری زما چې دی که نه دغه موبایل دی چې کله زه دې سره خبرې کوم زما د موبایل شاته چې کوم یو دوستان دي ملګري دي کیمرې نه تر شا که نه نو زه د تاسو ټولو سره مینه کوم او د زړه نه مینه کوم. نو ملګرو ما سره په دغه سفر کې به پوره ملتیا را سره کوئ چې ملتیا را سره ونه کړي که نه نو د چا خبره زه دغه یو معمولي خزل یم خزل چې ورته که نه یا لاستیک سره درته یا داسې ډیزای ځای کې سره راځي زه هغه شی یم. خو که چېرته تاسو را سره پوره ملتیا وکړئ لاس په لاس چې را سره شئ مینه راکړئ ما تشویق کړئ او تر څو راته ښایسته کومنټونه وکړئ او زه په دې خپل ولاګ کې ادامه ورکړم ولاګو ته او ولاګ یې زه سر ته ورسوم نو انشاءالله چې ستاسو په برکت به زه له خیر سره یوه به د ګلاب ګل یم انشاءالله. که نن خزل یم سبا به زه ګلاب ګل یم هغه د چا د وجې نه ستاسو د وجې نه ستاسو د ملاتړ د وجې نه یعنې یوازې هېڅ شی هم نه یم. نو ټور هم را ورسېد دغه ځوان دی یحیا څنګه یې ستړی مه شي جوړې په خیر څنګه یې ناوخته که او ویکټوریا یخې دي که ګرمې تره ای زنده‌باد ویکټوریا را ورسېدی او دغه یوازینی د کلیوال دوکان دی چې آنلاین یې لېږي دا فکر کوم د کلیوال فکر نه چې پېژنو چې دا د عبدالباسط کلیوال وړی اوبه یخې دي که ګرمې دي ای شاباس ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسې بس موږ چې کله هلته رالو بیا به کلیوال سره به خیر پیمنټ وکړو. ملګرو دغه زما خوراکي توکي را ورسېده او دغه شی د دې خوراک زه تاسو ته په ویډیو کې نه راخلم په دې چې بعضې ملګري شته دي که هغه بیا کومنټونه یې لیکي چې ولا حنیف هغه لوپر شو مخکې به یې کلنشیر که سوپر کولا بس که نن هغه ویکټور ته لاس واچو. خو یو خبر تاسو ملګرو زه ویکټور په کوم وخت کې څکم کله چې زه په پیسې نه ورکوم په قرض یې راخلم هغه وخت کې بیا ویکټور سخت مزه کوي ډېر مړه خو چې دي یو دانه 40 روپۍ دی یو په دغه ملګري چې اوس به 80 روپۍ به شي او قرض وکړه اتې دي چې کله خدای راکړي بیا به ورسره ګورو. نو ملګرو دغه د ابوذر ته ویکټور والا ته تو ګوره چې یخې دي که ګرمې دي نو ملګرو ابوذر چې ته کېدی بیا اول زه اوبه څکم نن دا اوبه وڅکه ته ټولې ونه څګوره لږ ما ته پرېږدي دونه غټ بوتل څوک نشي څکلی دې خولې ته واچوه ماشاءالله د یخې اوبه ترا اوس کیمره کې بیا نه رالو چې نظر ونیو که نه ستونی کې بیا ټوخی ونښلي بیا به ورسره څه کړو. شکر د خدای نو ملګرو کوشش کوئ کله چې اوبه څکئ که نه دا د یو سنت عمل دی نو اوبه به په ناسته څکئ او بوتل کوئ که ګیلاس وي نو په ښي لاس به یې نیسئ ځکه چې هغه څوک چې په ولاړه اوبه څکي که نه نو هغې په معده کې نه دننه مشکل راځي هغې ته یو مرض پیدا کېږي چې هغې مرض ته وایي د هېرولو مرض حافظه یې کمزوري کېږي. تاسو پوهېږئ چې ملګرو یو ساینسپوه پوښتنه کوي یو ډاکټر نه پوښتنه تاسو به چې حنیف الله ډاکټر زه ډاکټر نه یم او بس تجربې مې کړي دي کله چې دا اوبه تاسو په ولاړه څکئ دا چې موږ دا اوبه ګوټ کوو که نه او په کوم صورت کې چې دا لاندې کولمو ته ځي یا معدې ته ځي دا داسې یو زور لري لکه ټیلر چې لکه الټو چې ټیلر ووهي صحیح ده که نه. نو کوشش کوئ په ناستو په ټوپو خو به کښېنئ ښه برابر ګیلاس به راواخلئ که بوتل یې کار سي لکه اوس ما سره بوتل دی او تاسو سره به ګیلاس وي که بوتل هم نه سري نو پښې به جوړه کړئ په دوه پښو به تکښېنئ لکه ما باندې مستقیم او بوتل به سره راوالئ او بس چې به سره وایي بسم الله الرحمن الرحیم
او چې کله بس کړ دا باز خلک شي او دا غلطه خبره ده چې کله بس کړ به وایي چې کنه شکر الحمدلله یا الله ستا په نعمتونو ډېر شکر ګزار یم چې مونږ ګناهګار ته مثال یخې اوبه بیا وکټور سره دا رارسوي که نه نو بېشکه چې الله تعالی ډېر مهربانه دی نو ملګرو دغه زما د نن ورځ ولاګ و چې زه او ابوذر تاسو په شریکه وړاندې کړه د دغسې ولاګو دپاره تاسو کولی شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ د بیل ایکن سره ووهئ دا د بیل ایکن کې د یو مرض دی دا چې کله ته ووهې که نه چې زه کله دا ویډیو اپلوډ کوم تاسو به ډایرکټ نوټیفیکیشن درځي ته چې ولا هغې هسې بل کوم ویډیو اپلوډ کړه نو دغه ویډیو به تاسو ته خپرېږي یوازې د حنیف ولاګ څخه که چاته زموږ چینل نه راځي نو کولی شئ همدا اوس په یوټیوب سرچ کې ولیکئ حنیف ولاګ 2026 نو انشاءالله تاسو دا ویډیو پوره راځي او تر بل ولاګه پورې ښې چارې ښه وخت دلۍ الله په امان